ډېر قیمتي سوال، هغه سوال چې د ده نه علاوه د نورو خلکو په زړونو کې به مي خو د کولو جرأت یې نه وي، او هغه مسله چې هغه په هغې کې ډېر خلک واقع دي. سوال دا دی، وایي چې زه په انټرنیټ کې یا په نیټ باندې عادت شوی یم د دې سره چې د زنانو تصویران پکې وګورم یا ویډیوګانې، او دا کار په زړه کې ویم چې دا کار غلط دی، خو بس ځان ترې بندولی او منع کولی نه شم. نو طریقه به څه وي چې زه دا پرېږدم؟ جواب نه مخکې دا خبره دا سوال دلالت ضرور په ایمان باندې کوي چې دی غم ورسره دی چې زه یو غلط کار کې واقع یم، او دی ښه دی د هغه خلکو نه چې په دې ګناه کې واقع دي او ځان یې په زور یا غافله کړی دی، او یا بوله څه لار ګوري، څه دلیل د هغې د لاسه به ورته دا کار جایز ښکاري. یعنې دا درته یقیني خبره وکړم چې په دې ګناه کې به ډېر خلک واقع وي، په دې ګناه کې به ډېر خلک خصوصا ځوانان هلکان او جنکۍ هغه به په دې کې واقع وي. وجه دا دی چې پخوا یا نږدې وخته پورې، پخوا غټه خبره، نږدې وخته پورې به چا چېرته یو تصویر کتو یا یو فلم یا غلطه رابطه، نو د هغې دپاره به ډېر یو کوشش کوو، یو لار به یې لټوله، نو کله به هغې کې کامیاب شو، کله به ناکامه شو. اوس خو موبایل کې ورسره هر څه دي، نو چې د الله نه یره نه وي نو دته هر څه نږدې دي، او چې د الله نه یریږي نو هر څه ترې بیا لرې دي اگر که نږدې دي. نو اولنی کار توبه ویسته دي. په توبه کې به یو څو خبرې لازم دي، د ټوغو توبه به نه وباسي، داسې په جوه باندې د ډېرو دي چې زه توبه وباسم. توبه هغه توبه چې شریعت یې زموږ نه غواړي او هغه الله قبلوي، د هغې دپاره اهمه خبره دا ده چې دا ګناه به فی الفور پرېږدي. دا نشته چې ما توبه ویستې ده او ګناه کې لالیګیا یم، نه، ګناه به په هغه ټیم پرېږدي د الله د یېرې د لاسه. نو دویم به دا کار کې چې دا څه چې دي کړي په دې به خپه یې، په دې به پښیمانې د مرګه پورې، د مرګه پورې چې کله هم تا ته دا رایادېږي چې تا یو وخت کې داسې کار کړی دی او ته سخت په دې باندې غمجن او خپه شي چې یاره دا کار ما ولې کوو، دا پکې اهمه خبره ده. نو د هغه خلکو باره کې به څه وایي چې تا ته قیصه راوالي چې ما به دا کار کوو، د فخر په دغه یو ګناه به راوایي، وایي موږ چې ځوانانو که نه او موږ به پلانې کار چې کوو هغه به یو ګناه رایادوي. نو ګوره د الله نافرماني دې وکړه، نو اوس خلکو ته رایادوي، یعنې فخر پرې کوي چې سبا ته الله ووایي چې زما دې ونه منله، بیا د خلکو ته هم بیانوله. مؤمن خو د خپلو ګناهونو د لاسه ویلې کېږي، دا زړه یې جاړي په مخه چې آخر ما نه ولې دا ګناه شوې ده. دویمه خبره پکې ده. درېیمه پکې دا ده چې ستا پوخ یقیني او عزم دې پوخ کړی چې زه به دا ګناه بیا نه کوم. نو څو خبرې شوې؟ درې. ورسره څلورمه دا کوي توبه د الله دپاره، هغه ملک سات مخکې وي په اوله کې موجود، سړی توبه وباسي الله دې یاري. نو توبه د الله دپاره، ګناه به پرېږدي، ګناه باندې پښیمانه، پوخ عزم و اراده به دي چې بیا به دا ګناه زه نه کوم. دا نصیحت دی دې ورور ته او د ده په شان چې څوک په دې ګناه کې واقع دي. نو هغوی دې دپاره څه وظیفه، دا وظیفه ده که توبه وظیفه ده، د ټول نه اوچته وظیفه ده، په دې باندې ګناهونه بخلی کېږي. نو توبه ورپسې دعاګانې ډېرې غوښته چې یا الله د ګناهونو نه مې وساته، ځکه چې حدیث کې راځي چې دا زړونه د الله په دوو ګوتو کې دي،
چې څنګه یې اړی او کم طرف ته اړی هغه طرف ته یې واړی نو هغه رب ته ووایه کم رب چې د زړونو مالک دی هغه ته وجاړه هغه ته فریاد وکړه ما یو خبره دا ملاحظه کړې ده چې دا بعض ملګري د علماو نه تپوسونه کوي چې ما نه ګناه کېږي زه څوک دا ښکلی تپوس دی خو د یو غټې مسلې نه دی غافله وي چې الله ته ووایه وایه یا الله دې ګناه نه یې ومنع کړه یا الله ما له طاقت د ګناهونو مه راکوه نو دریم کار به ورسره دا وکړي دریم کار اذکار د سحر ماښام د فرض مانځه نه بعد مسنون اذکار په مخه وایه نو چې کله جبه ستا د الله په ذکر عادت شي دا سړی رب العالمین د ګناهونو نه بیا لرې ساتي بل کار به دا وکړي چې مانځه اهتمام به ډېر کوي او مونځ یې هغه مونځ چې کوم زموږ نه الله غواړي په صحیح طریقې سره الله وی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ سړی د فحاشۍ نه منع کوي اوس ضروري چې زه د فحاشۍ نه منع کېدل غواړم بس مونځ ډېر کوه فرض مونځ په خپل وخت کې د جمع سره نارینه دپاره او نفلي مونځونه ورسره هم کوه تهجد کوه د ساخ مونځ کوه عام نوافل کوه د مانځه سره چې کوم سنت یې هغه کوه اهمه خبره دا به اخرنی ذکر کوزګي خبره به رانه بیا ډېر اوږده شي دا خو داسې مسله ده چې الحمدلله ما په دې باندې ډېره زیاته خبره کړې ده او اکثر خو موږ کوشش کوو چې هر درس کې اشاره وکړو فتنه عامه ده غټه خبره ځان له نیکعمله ملګري وګوره یو داسې معاشره چې جوړه شي چې هغه د دیندارو خلکو وي نو بیا سړی د ګناه کولو موقع ورته نه میلاویږي اوس ته دیندارو خلکو سره کینې پاسې یو خو ته دا ګناه کولی نه شي دې ته د پته لري چې زه چې کومو خلکو سره کینم که معاشره کې هم دا د دیندارو خلکو معاشره دلته دا قصې نه چي دویمه او که چېرته دې ګناه وکړه دا نیکان ملګري به دې منع کړي وځي به دې راوګرځوي که نه چې ته د بدعملو سره ناستې ته یوه کې هغه ته وایي دوه پسې نورې وکړه ته دوه ګناهونه کې هغه وایي درې پسې نور وکړه او تاله یعنی په ملا دې ټپیم چې یعنی شاباش څومره زبردست کار دې وکړو څومره ښایسته ویډیو څومره ښایسته فلم څومره ښایسته سندره دا مخ دې ماشاءالله وګوره څنګه جوړ کړی دی دې ویښتو ته دې وګوره سم ښکلی پکې ښکاري ته ښه د الله په نافرمانۍ باندې جذبه کوي دینداره سړی او ملګری به تا نه خفه شي چې دا کار دې غلط دی او که دا ستا طریقې نه ګورې بیا زه تا سره تعلقات پرېږدم نو دې دا نه غواړي چې زما نه دا ملګري ضایع شي زما نه دا خپلوان ضایع شي نو ګناه ته بیا نه واپس کېږي غټه خبره هغه دا چې ته به د نیکانو خلکو سره کښېنې